د اختر څلورو ورځو کې زرګونه سیلانیانو د کونړ او نورستان ولایتونو له طبیعي ښکلاګانو لیدنه کړې ده. 12 بجې ته راغلی یم کنه، اوس 2 بجې راګورې. د کونړ ولایت د چپېدرې ولسوالۍ هغه لاره ده چې سیلانیان پرې د دې ولایت د میلو او سیل سیمو ته روان دي. غره کې وتلي دا کانټ کاپر لار چې ټول وسایط پرې تلای هم نسی، خو میلو ته راوتلي ځوانان یې د موټو په زور ټېله کوي چې میله ځایونو ته ورسیږي. ځینې لوړ ماډله موټر یو څه په اسانۍ خیږي، خو داسې موټر هم شته چې مخکې او وروستي ممپرونه یې مات سوي دي. سیلانیان چې له نږدې ولایتونو سربیره ان له کندهار، هلمند، روزګان او نورو ولایتونو راغلي خوښ دي چې د نورستان او کونړ طبیعي ښکلاګانو ته راوتلي، خو د لارې خرابوالي ستړي کړي دي. نوم میرویس خادمن دی، هلمند ولایت څخه راغلي. یو خو ګڼه ګوڼه خو ډېره ده او بل د لارې وضعیت ډېر خراب دی. مخکې هغه سړکان چې دی کوم چې کونړ ته راداخلېږي هغه ډېر صفا سړکان دي، او کوم چې دا اوس د کونړ څخه تر نورستانه دي د دې وضعیت ډېر خراب دی. دغه لارې ته باید د حکومت توجه وشي. دلته ډېر سیلانیان راځي. نوم مې اسمت الله دی، د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه را روان سوی یم. نن مې درېیمه ورځ ده چې د نورستان په نیت را روان سوي. د نورستان ته ولاړو، د نورستان لاره ډېره خرابه وه، نو بیا ته موټرې مې هم خرابې سولې. ولاړو د دغه پورې ورسېدلو، نه تېره شپه پر ورته ورسېدلو، نوم بیا را روان سوي یو پر 10 بجې، نه اوس پر 15 بجې د چپېدرې ولسوالۍ د منځ را ورسېدلو. نو لارې ډېره خرابه وه، لاره ډېر تکلیف کې وه. موږ د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه راغلي یو. دلته د نورستان پر برابر باندې راتلو د میلو لپاره هغه لارې ډېرې خرابې دي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې دا نورستان لار موږ ته را جوړه کړي. زموږ د ولایتونو څخه ډېر خلک میلیان راځي، سیلانیان راځي دلته میلې لپاره. دا اوس دغه مخلوق دلې ته وشي بیخي یو کیسه وه چې زموږ د ولسوالۍ سره راغلي وه یا زموږ د ولایت سره راغلي وه یا د لوی کندهار سره راغلي وه. ډېر رش و، ډېر دغه خو لارې ډېره مشکله وه. له شوره ډک سیند، شنې ونې او له طبیعي ښکلاګانو ډکې دا درې هغه څه دي چې ډېری افغان ځوانان یې د لیدو په هیله له خپلو سیمو راوتلي، سوونو کیلومتره مزل یې کړی چې خوند ترې واخلي. د نورستان دپاره به موږ بیخي په میاشت په 2 کې موږ راځو ورته د هلمند څخه. نورستان ډېر ښایسته وطن دی، په ډېرو ولایتونو کې نشته، په افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ښایسته ولایت دی. ډېر خلک په ساو دي، نو چې سهار روان سي ورور د شپې 12 بجې و سهار ته رسېږي. د دا لارې په خاطر باندې کني لاره دونې نه ده، خو دا لاره سره خرابه ده، خلک په دغه باندې تکلیف. دغه ویجاړه کانډه کپر لار چې د کونړ له چپېدرې او ماڼوګۍ ولسوالیو تېره سوې د نورستان تر مرکز پارون پورې خرابه او ویجاړه ده. ځای خلک وایي سیمې ته کلونه کېږي چې د وخت چارواکي او سیلانیان ورځي، خو په اساسي شکل نه ده جوړه سوې. 20 کاله د تېر دولت په وخت کې دا سړک په اساسي ډول نه دی جوړ شوی، نو ته توجه کړله. اوس امارت اسلامي امارت وایي چې دا موږ په اساسي ډول جوړوو، خو عملي کار په دې باندې نه دی شروع. په سلونو ګاډۍ د سیلانیانو کته پورته ځي، ټول لاره کې ورانېږي، د سړک خرابېږي، مشکلات ډېر دی. پېښلې که دا امارت اسلامي امارت د دې کوشش وکړي چې دا په اساسي ډول ترمیم کړي، نو د ټولو خلکو ته به مشکلات اسان شي. د معلوماتو له مخې د سږ کال لوی اختر په 4 ورځو او شپو کې نورستان او کونړ ولایتونو څخه له 20,000 ډیرو سیلانیانو لیدنه کړې، او د سیلانیانو په خبره که دغو ولایتونو ته غځېدل یې لار خیر وای، لسګونه زره نور داسې خلک شته چې د کونړ او نورستان ولایتونو
د طبي ښکلاګانو ارمانجن دي او غواړي لیدنه ترې وکړي.